خوستی صاحب ته راځو. رحمت الله خوستی د افغانستان د پښتو فلمونو لومړنی ډایرکټر، فلمي لوبغاړی، او زه به څه ووایم، دی به پخپله ځان درته معرفي کړي او د خپل د کارونو نه به درته ووایي. ښه راغلاست، ستړي مه شئ او اختر مبارک شه. صفای صاحب ډیره مننه. لومړی د هر څه نه د ملي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته چې دلته کار کوي او د ملي تلویزیون راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. زه یو لنډۍ مې دلته ولیکله، تاسو اناونس ورکوو. وایي اختره ښه شو چې ته راغلې، اختره ښه شو چې ته راغلې، ستا له برکته مرور راغلی دینه. واه واه، ډېر عالي. هغه مرور چې په کمکي اختر کې هم زموږ بعضې ورونه مرور وو، راغلل اختر مبارکۍ ورکړې، کورونه یې ولیدل، ځایونه یې ولیدل، دوستان یې ولیدل، ډېر خوشحاله وو. او بیا وایي چې اختره څومره بختور یې، اختره څومره بختور یې، په تا کې وشول د دوستانو دیدنونه. ډېر عالي. نو اختر دی، خوشحاله یم چې ستاسو په منځ کې، د دوستانو په منځ کې، د ملګرو په منځ کې د ملي تلویزیون په پرده باندې یم. ستاسو نه مننه، د پروډیوسر د ملګرو نه مننه چې زه مو دعوت کړم د ملګرو سره یو ځای. او شبنم جان نه ډېره مننه، داسې ښکلې سندرې وویلې چې زه یې په مستۍ راوستم. او بالخصوص دا دویمه سندره 2 ورځې ژوندون دی او 2 ورځې دنیا ده. په رښتیا هم چې فعلا د بیګا پورې موږ دا توقع نه لرو چې بیګا ته به څه پېښېږي. نو راځئ چې دغه خپل ژوند، د راتلونکی ژوند، که یوه ورځ ده، که شپه ده، که کال دی، که میاشت ده، که کلونه دي، راځئ په مینه، په محبت، په دوستۍ، په اخلاص، په صداقت تېر کړو. نفرت، کینه، جنګ، جګړه دې ته لعنت ووایو او دا پرېږدو. ډېره زیاته مننه.